السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته یو خوندور اپلیکیشن در پیژنم. د دې اپلیکیشن ډېر ښایسته کار دی. د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې اپ کې تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل انټرنیټ مصرف کول معلوم کړئ چې موږ په ورځ کې، په هفته کې، په میاشت کې څومره انټرنیټ استعمال کړو. زموږ انټرنیټ کم اپ یا موبایل کې کم یو بروزر اپ کم ځای کې موږ زیات انټرنیټ مصرفوو. نو د دې استعمال بیخي اسانه طریقه ده. ګورئ د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. د ویډیو په ټایټل باندې کلیک وکړئ. ما به ورته لیکلی وي اپ لینک، هغه اپ چې تاسو ډاونلوډ کړئ. دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، آن مو کړو، یو څه نه څه انفرمیشن تاسو نه غواړئ، د هغه الاو کول در نه غواړئ، او کله چې تاسو ورته الاو کړئ، ګورئ تاسو ته به په دې طریقې سره راشي. اوس ما چې کوم دی دا یو څو منټه مخکې ډاونلوډ کړو، نو اوس ما ته ښایي چې ستاسو په دې موبایل کې ګورئ که په درو کیلو باندې کلیک وکړئ، لاندې بره به تاسو ته اپشن ښکاري. په دې هوم بټن غونته اپشن چې کوم دی، په دې باندې کلیک وکړئ. په دې سکرین کې تاسو چې څومره لیمیټ برابر کړی وي، لکه ما 40 جی بي برابر کړی وو، نو دوستانو ما ته اوس ښایي چې یوز دیس تا ته ښایي چې 58 یو سنټ ام بي ما وښلی دو په د یو څو منټو کې. بیا لاندې موږ ته اپ هم راښایي. دوستانو اپ ګورئ بره درې غدر ښایي کلي. په دې باندې چې کلیک وکړئ، هسټري باندې کلیک وکړئ. هسټري کې تاسو ته یو څو ورځې چې دا اپلیکیشن استعمال شي، نو تاسو ته هغه ټوله ورځې د هرې ورځې غدر ښایي چې ستاسو په دې ورځ کې دومره، په دې ورځ کې دومره انټرنیټ استعمال کړی دی، دومره ام بي انټرنیټ استعمال کړی دی. همدغه شان دوستانو تاسو د دې که چېرته تاسو وای فای وي، د هغې معلومات هم اخیستی شئ. بیا په درو کیلو باندې کلیک وکړئ، اپ باندې کلیک وکړئ. په اپ کې بیا تاسو ته ښه اپ راځي چې کم اپ کې تاسو ام بي استعمال کړی وي، ستاسو ام بي وهلی وي، هغه ټول اپ راځي. لکه اوس دلته کې ما زیات په فیسبوک اپ باندې، یوټیوب، همدغه شان ګوګل پلی سټور، انالیټکس، ما ویډیو خو همدغه شان ډېر اپ دي چې زما ام بي وښلی دو. بیا که موږ په درو کیلو باندې کلیک وکړو، مای پلین کې ما 40 ام بي ورکړی دی. تاسو همدغه شان خپل پیکیج ورکولی شئ چې څو جی بي وي یا څومره ام بي وي. لاندې تاسو ته پلس نشان درکوي. هغې وروسته دا خو دوستانو ما مخکې جوړ کړی دی، خو تاسو ته هم داسې اپشن راځي، موبایل به سلیکټ کړئ. هغې وروسته به دلته کې ډیټا لیمیټ چې څومره ورکوئ، څومره جی بي وي ستاسو پیکیج، هغه ورکړئ. نو هغې مطابق تاسو معلومولی شئ. بیا به تاسو ته درښیي په هوم باندې چې ستاسو مطلب دومره پاتې شو یا آخري حد پورې ختم شو. مای الرام اپشن کې تاسو لیمیټ د ام بي لیمیټ الرام هم برابرولی شئ، د ورځو همدغه شان د بجټ هغه کم الرام چې دی هغه هم پکې سیټ کولی شئ، د وای فای سیسټم هم پکې برابرولی شئ. همدغه شان دغه تاسو ته دارک موډ هم درکوي. که چېرته غواړئ دا اپلیکیشن تاسو په دارک موډ کې استعمال کړئ، نو په دارک موډ کې هم استعمالولی شئ. دوستانو ګورئ په هوم باندې اوس موږ تاسو ته ټول هغه ترتیب ښیي. نو دا ښایسته اپلیکیشن دی، باید تاسو استعمال کړئ. تاسو ته پته ولګېږي چې تاسو کم زیات اپ استعمالوئ، ستاسو انټرنیټ کم یو اپ وهي. نو د دې اپلیکیشن په ترو دوستانو تاسو دغه کارونه کولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.